د سواد د مټې تحصیل په ګوالری کلي کې چې په 28 اکتوبر 2008 کې ترهګرو د کلي په جومات کې د کلي سوال ستنان وجلي او جوبل کړو د دغه وجلو تنانو په یاد کې د کلي ادبي تنظیم سپینسر ادبي ټولنه هر کال مشاعره کوي او سکل دغه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو او اوریدونکو ګډون وکړو. شاعر باچازاده بیتاب کې خپل دا کلام دا خلک داسې ځکه بې اوازه پاتې کېږي وایي وازه کړو که خوله نه وخوله مو وازه پاتې کېږي. دا مه وایه پښتون ته چې تا نه منمه دلته دا خلک په دې خاوره د اغازه پاتې کېږي. د خلکو عزتونه پکې څرنګه نیلام شي زلمي چې په وطن کې تیراندازه پاتې کېږي او په سپینه لمن دا نه وړې چې سپینه لمن ګرځې دا تور پکې بیا څنګه بې اعتراضه پاتې کېږي او د ساز سره خو ژوند وي سوز خو ژوند اخلي بېتابه ژوند کله مې خوښېږي ډاکټر شیرزمان سیما پګې خپل دا شعرونه ویل چې توره شپه ده پکې نشته رڼا هم پوره ده زما د ښار د پاره دغه سزا هم پوره ده ټول لیوني ګرځي په کلي کې شلېدلی ګریوان جانانه څه کوې ستا دغه ښکلا هم پوره ده زمونږ د خپل صبر صادر زمونږ تر پښو پوره دی زمونږ دا وچه ډوډۍ د سبا هم پوره ده چې د وحشت منګول یې ایښي په مرۍ د اظهار خدایا په دې کلي کې دغه بلا هم پوره ده چې پکې ودرېږي احساس ته تصور د ګناه د خوف خدا په عقیده ابتدا هم پوره ده سیما به دا خلک بارود را پسې سله راوړي زمونږ د خپلو چاودو زړونو درزا علي خان امید پګې خپل د شعرونو وی د دې وطن په هر تل نازېږم بورا بورا یم په ګل نازېږم د جنگ سنگر او د مورچې خلاف یم د تشدد د فلسفې خلاف یم د باچا خان نظریاتي بچی یم زه د دې خاورې حلالي بچی د تشدد نه چې مې کرکه کېږي دا ارتقا زما بېشکه کېږي اسمان کوې راغورځېدلی به و دا کومې لوبې چې په ځمکه کېږي د مینې غږ پسې زر نیت تړمه بانک د هر چا د مسلکه کېږي پرونی 10 جنازې لس کونډې وې او ځکه مې کرکه د ټوپکه کېږي. شاعر شهید خان شاهد پګې خپل دا کلام وی زما د اوښکو او ګریوان کیسه له هغسې ده د للمې ځمکې او باران کیسه له هغسې ده نړۍ د امن په لار تګ کوي په وړاندې درومي زما د لوی افغانستان کیسه له هغسې ده ما د تعویض په ځای ملا په غاړه کلی دی خو په ما اوس هم راځي پیریان کیسه له هغسې ده ستاسو آباد اسلام آباد دی الله نور آباد کی خو د خیبر وزیرستان کیسه له هغسې ده ستاسو آئین قانون بدلون صرف د پتلون دپاره زما د هر پښتون افغان کیسه له هغسې ده په ظلم زور رانه شاهده چا بدله نه کړه د پښتنو د دین ایمان کیسه له هغسې ده. خوږژبي شاعر علي خان امید پګې په آخر کې په ترنم کې شعرونه ویل غټو غټو ټوپکو وطن کې کچو کچو مرغوډه دې کېږي دلته رباب ستار پراته شهیدان په نغمهګرو نغموډه دې کېږي چا چې د امن پورته کړه بیرغ هغو بمري پاغوډه دې کېږي. د سپینسر ادبي ټولنې چارواکي وایي چې طالب جنګیالو د ګوالری په کلي کې د الله په کور کې دغه بېګناه تنان بې دردۍ سره وجلي وو او د دې مشاعرې مقصد د هغو یادګیرنه ده. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سوات.